كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر او معجز قرآن کریم روانه اجباره الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك نعبد وإياك نستعين کې پرون مشت خبري وکړې چې بیا ما آخر کې وویل چې دې کې یو مختصر غوندې خبر پاتې شو. هغه دا وه د إياک نستعين دلته موږ درې معناوې وکړې. یوه معنا دا وه چې و إياک خاص له تا څخه نستعینو موږ طلب د توفیق کوو دپاره د عبادت چې إياک نعبدو موږ تا لره عبادت کوو خو په عبادت کولو کې مستقل نه یو توفیق یې له تا غواړو. او بله خبر هم د إياک نستعين دا وکړه چې کله کله یو سړی عبادت وکړي په ښه صحیح اندازې وکړي خو له هغه وروسته بیا عباداتو ته داسې څه عوارض پیښ شي د شیطان لخوا چې هغه عبادات ضایع شي. لکه مثلا یوه مسله د ارتداد موږ بیان کړه، بله د ریا او د سمعت هم بیان کړه. نو دلته به د إياک نستعینو معنا داسې چې إياک خاص له تا نستعینو موږ طلب د معاونت کوو علی حفظ العبادتي پر ساتنه د عبادت. او درېیمه معنا موږ دا وکړه چې إياک نعبدو موږ خاص تا لره عبادت کوو و إياک نستعینو له تا څخه بیا معاونت غواړو د کشف د هغو اسرارو چې ته د مؤمنانو پر عباداتو باندې مرتبه. ځکه پرون موږ دا خبره وکړه چې دغه اسرار هغه انوار هغه د زړه کیفیات چې د مؤمن مسلمان پر زړه باندې راځي او بیا حقیقت ورته ښکارېږي دا غالبا داسې وي چې د طاعاتو نتیجه وي. کله کله بیخي نادر وخت داسې شي چې تر طاعاتو له مخه دغه کیفیت راشي. نو هغه د غالب پر بنیاد موږ وایو چې یا الله موږ تا ته عبادت کوو او بیا له تا څخه معاونت په دغه کې غواړو چې ته د دې عبادت په ثمر موږ پوه کې زموږ پر روحانیت یا زموږ پر زړه باندې حقایق ښکاره کړه. دته وایي د تصوف په اصطلاح کې کشف. کشف دوه قسمه ده، دوې مرحلې لري. یو امتحاني کشف ده، یو حقیقي کشف ده. کشف عربي لغت ته یعنی شی ښکاره کېدل. یو سړی په بازار کې سوزي خرڅوي، دی تللی لمانځه ته یو دغه یې پر غوړولی څادر. نو دا اوس پټ دي سړي ته نه معلومیږي چې تر دغه لاندې به سیبان یي، مالټې به یي، پالک به یي، بینډۍ به یي، چې شی به یي، خو د ترباري دکان ده دا د یې شی کې پټ کړی. بیا چې کله دکاندار راسي دا څادر ځینې لري کې بس تا تار یو جلا جلا معلوم شي چې هغه شی ده د دغه مطلب دپاره ده، هغه شی ده د دغه مطلب ده. نو دغسې له موږ څخه دا شیان پټ دي. ډېر داسې شیان دي چې نوم یې سته، حقیقت یې پټ ده، موږ ته نه ده معلوم چې حقیقت یې څه ډول ده. په نامه یې پېژنو لیکن پر حقیقت یې یوه پرده پرته ده.
دلته چې سړی طاعات کوي الله جل جلاله ته تقرب و نزدېکت حاصل شي، الله جل جلاله له هغو حقایقو پرده لرې کړي، قرار ته ښکاره شي، هر څه بلکل ښکاره وپېژني. نو دغه ته وایي کشف. خو دا کشف دوه قسمه پیدا کېږي، یعنې دا ښکاره کېدل د حقیقت دا دوه قسمه ده. یو قسم دا ده چې یو سړی عبادت کوي، دا عبادت په خپل ذات کې قسم تاثیرات لري، په خپل له د عباداتو سره د مختلفو انوارو د مختلفو اسرارو الله جل جلاله تعلق ورکړی دی، لکه د لمانځه دپاره د روزي و، د حج و، د فلان و د فلان. بیا دغه اذکار چې دي کم ذکرونه د الله جل جلاله نوم چې وایي یا الله یا الله، دا یو ډول اثر پیدا کوي. سبحان الله وایه بل ډول اثر پیدا کوي، لا اله الا الله وایه بل ډول اثر پیدا کوي، یا بل ذکر کوي الله اکبر وایه بل ډول اثر پیدا کوي. په دغو اذکارو چې سړی مشغول سي، دا هغه وخت شغل راځي په اذکارو چې د دې عباداتو په وجه د سړي له الله جل جلاله سره داسې یو محبت حاصل سي، الله جل جلاله تر ما سوا ورته محبوب سي. نو بیا سړي ته د الله جل جلاله له یاد ما سوا شی هم خوند نه ورکوي. په هر شي کې هر کار د ضرورت پر انداز کوي، خو د الله جل جلاله ذکر هغه د خپل ذوق او د فطرت په انداز کوي. کله کله بیا یو سړي ته داسې پیښه سي، داسې تر تمام ما سوا د الله ذکر ورته محبوب سي، دا درجه د کمال ده. خو کله کله د سړي ذهن ته خبره دا راسي دی چې وای بازه د کمال درجې ته ورسېدم، رسېدلی نه وي، دی لا پر لار یې د ده خیال دا یي چې زه ورسېدم. داسې حالت کله راځي، سړی خطا کېږي. ګوره په دې ظاهري علم کې خو هم دغه د سړی چې وای بازه ملا شوم، هغه چې بله ورځ پر لواړه یې ملا نه وي، دته ځان ملا ښکارېږي، بلکې په کومه علاقه کې چې دی تر ټولو ځان غټ ورته ښکارېږي، بله ورځ چې مجلس ته راشي ملا نه وي. دغسې په دې علم باطن کې په ده کې هم کله کله سړی خطا کېږي، کله کله د کمال درجې ته رسېدلی نه وي، دی ځان ته نسبت د کمال وکړي په خپله چې زه اوس د کمال په درجه کې یم، نور نو چې ما ته د خلافت اجازه سوې وای چې تکمیل د غیر مې کولای. سړي څه وابل چې ویلي زه دې پر ایمان شک لرم، ته په مریدانو پسې ګرځې. کله کله دی لا د ایمان یې د شک په حالت کې دی بیا د مریدانو دعوه وکړي چې زه به الله مریدان پیدا کوم، خلیفه سو او خلیفه یې نه. نو په دغه حالت کې الله جل جلاله دی امتحانوي. الله ته خو معلوم ده چې ته کمال ته نه یې رسېدلی، خو به هر حال الهي سنت داسې ده چې الله دا خپل علم چې هغه ازلي علم ده هغه دی اندازې ته ورسوي چې بیا په هغه دا سړی هم اقراري چې اوس په دغه درجه کې نه و. نو د امتحان کشف الله پر راولي. یو سړی د ساري لمونځ وکوي، بس د لمانځه پر ځای کښېنستی، سر یې پټ کوي، ذکر یې شروع کوي، یا ذکر قلب و یا ذکر لسان و یا فکر و، خو به هر حال چې هغه کم څه الله جل جلاله ته سړی نږدې کوي په هغه ورد اخته سو، او له دې څخه ذوق هم ور پیدا کېدی، ته یوه اندازې خو دا سړی پر مخ تللی دی. دلته چې دای په دې ذکر باندې اخته سي، په دې ذکر کې تر یو اندازې پورې خبره ولاړه سي، بیا الله جل جلاله دته یو داسې حسي غوندې نور ورښکاره کړي، یو رڼا پیدا سي. د تصوف په اصطلاح باندې دلته لطیفې دي، اوه اکثره له دې لطیفو را پیدا کېږي، له هغه ځایه را پیدا سي. دا رڼا داسې شکل ولري لکه د موټر بطۍ، یا لکه مثلا دا زموږ په لاس کې بطۍ، دا دلته رڼا کمه یي چې ځي بیا پراخېږي، چې ځي پراخېږي، او د دغه رڼا کې چې هر شی راغی هغه ښکاره کېږي، داسې یو رڼا پیدا سي. خو دا باطني رڼا ده، دا رڼا انعکاس کوي، دا کله کله داسې سي چې ډېر لرې لرې ځایونه راواخلي، دا رڼا کندهار انعکاس راواخلي، کابل راواخلي، دا سړک راواخلي، د ډېره ځایه دغه ښکاره سي سړي ته. اوس نو په دې کې امتحان دا ده، دا خو نو پخوا بیخي نادر و، اوس خو دا شی دغونه نادر نه ده، خو فیسبوک شته، په فیسبوک کې به وګورې جهان
له مخونو جهان په دې طریقې نه لیدل کېدی، دغه یې هغه د لیدلو وسیله وه. نو بس په دې سړی چې څوک کمال درجې ته نه یې رسېدلی، هغه دلته توجه یې د الله له ذکره راواوړي، دغو شیانو ته ګوري. او هغه د په کابل کې پلانی دوري ولاړی، په هغه د پلانی پرون کابل ته تللی و، نن مې ولیده یاد. بل وهاس و داس و. کله کله خو بزرګان تر دغې اندازې ورسېږي په کابل کې یا پر دالار باندې موټر سره ټکر کېږي، دی یې ویني. هلته چې کړپ موټر سره وشناتو، دی دلته لو ناره وکړي، څه کوې پلانی صاحب فضل دې اوس. هغه وایي دلته موټر سره ټکر شو. هغه چې بله ورځ پوښتنه وکړي رښتیا پر هغه وخت دا ټکر شوی. که چیرې دا سړي دغه ډول حرکت کاوه چې هر ذکر انعکاس وکوي، بیا دی په هغو تعجباتو اخته شي. دا خو نو کله یو ځای درته رااړوي، کله بل ځای درته رااړوي، کله بل ځای رااړوي، کله نورې پیښې رااړوي، بس د انسان ذهن جذب کړي. الله جل جلاله څخه فارغ سي، هغه یې نو بیا دی په دا خپله دعوه کې کاذب ثابت کوي چې ګوره تا خو لماته ته راشي الله محبوب دی، تا دغه پردي د بازار خلک نر و ښځې ګډ سره ګرځي، د موټرانو باسکلان سره ځغاستو، تا الله پرېښوی په هغو اخته شوې. نو دا خو د حظ النفس ده، دا ستا د نفس حصه ده چې تا ته نادر شیان ښه خوند درکوي. ترجیح د حظ النفس دې وکړه پر الله باندې، ته در وزغن وخت. نو بیا دغه کشف د الله جل جلاله بیا ترې وخت یي چې هغه د امتحان وخت خو الله ته معلومېږي، بیا بیرته ځینې وایي. او که یو سړی واقعي چې دته ځان دی ښکارېدی چې زه د کمال درجې ته رسېدلی یم او واقعي م رسېدلی، هغه چې په دا ذکر اخته سي چې هر وخت له ذکره څخه دغه نور پیدا سي، دستي هغه ذکر پرېږدي، په بل اخته کېږي. په بل چې اخته سو هغه خو بیا نه وایي ذکر ده، هغه ذکر چې یې پرېښوی هغه اثر یې ختم سو. بل ذکر ته متوجه سو، بل ته متوجه سو، هغه ذکر چې یې کاوه د پردانفس ذکر یا پردانفس فکر باندې یا د الله پر عظمت باندې خوند اخیستی، چې کله له هغه ذکر څخه دغه شی را پیدا سي هغه یې پرېښوی، بل یې شروع کړي. کله کله خو بیخي دا ټول د طاعت سیستم بدل کړي. ذکر یو مخ پرېږدي، پر لمانځه ودرېږي. که په لمانځه کې د لمونځ کاوه لمانځه کې دا کشوفات راغلو، لمانځه کې هم راځي، سجده کې خو بیا بیخي ډېر راځي، هغه ورته پرېږدي، تلاوت شروع کړي. کله تلاوت څخه دغه اثار رالو، بیخي یو مخ ووځي د باندې، یو ساعت وګرځي، تفکر شروع کړي. ځان په یوه په بله خوا کې د ده دپاره چې ذهن چیرې غافل نسي، د الله جل جلاله له یاد څخه ذهن غافل نسي. نو دا سړی بیا یو څه وخت الله په ده دغه امتحان وکړي، ها شی ورښکاره کړی، نن ها ورښکاره کړی، نن ها ورښکاره کړی، نن ها ورښکاره کړی. دی په دې کې کامیاب سي چې هر څو د تعجب شکل الله ورته ښکاره کړي، دی هغه پرېږدي، بیا شغل په خپل ذکر کوي. هغه چې دوره د امتحان ختمه سوه، الله جل جلاله له هغه هم دا کیفیت واخلي، ځکه دا کیفیت مقصود بالذات نه ده. دا بیخي دا د صحابو په وخت کې تقریبا داسې صحابي نه و چې دا کیفیت یې نه لیدی، مګر خبرې به نه کولې، هغو ته دا ډېر عبث غوندې کار ښکارېدی. چې کوم مخ پر ترقي ته روان وي، له هغه یې راماتل کړي، وخت یې در ضایع کړي. دا یو قسم کشف ده. دغه کشف امتحاني دور ده. هر چاته چې دغه حالت ښکاره سي چې څوک پوهي، پر تصوف والای تصوف یې کامل مطالعه کړي. که چیرې یو سړی په دې خپله دعوه د دې محبت الهي کې صادق سو چې ماته په ټول ارڅ کې الله جل جلاله او د هغه یاد محبوب دی، نور کارونه د ضرورت پر بنیاد کوم، او تر دغه امتحان هم ورمخته سي، الله جل جلاله دغه کیفیت ځینې اخلي. بیا دویم کشف راځي، دا نو درجه د کمال ده. دویم کشف داسې راځي چې هغه حقایق چې په عالم امر کې حقیقت پروت، په عالم کون کې نوم ده، لا اسخه پرده کش کې هغه ټول ورته ښکاره کړي. د هغه بیان ما مخکې هم درته کړی ده. روا و ناروا سړي ته ناروا په خپل کیفیت کې معلوم سي، په خپل حقیقت کې روا په خپل حقیقت کې معلوم سي. لکه دکاندار چې دغه پرده کش کړه چې مرچ پراته و، هغه هم تاته معلوم سي دا مرچ دی، که مې یوه دانه وخوړ بیا به مې د خولې خوند ته ماخستانه نسي سم، او چې خواږه شیان پراته یي، سیب پروت هغه هم در معلومېږي دا بیا ښه خوند کوي، ښه شی دی. چې دکاندار مرچ درته ونیسي دا وزویه وایه دا تریخ ته دا نه کوم. دغسې حقایق ورته ښکاره سي. دلته چې دغه حقایق ورته ښکاره سو، اوس دی د کمال خاوند سي، کامل ولی سي، کامل بنده سي،
په دغسې حالت کې الله جل جلاله نور فیضم پر د باندې کوي. یو خو الله جل جلاله دا ورسره کوي چې دی د محفوظیت په مقام کې راشي. اولیاء د الله چې دي دا معصوم نه دي، معصومیت د انبیاو درجه ده، مګر محفوظ دي له ګناه. اولیاء له ګناه محفوظ دي. اولیاء ګناه نه کوي، په دا وجه نه کوي، خو ګناه پیژني. هلته دا یې ویني لکه هغه څونه چې په ګناه کې اضرار دي، ضررونه، هغه ټول ویني. نو چې هغه چې ویني نو بیا یې څوک کوي؟ بیا ګناه لکه لیوه دی ده، طاعت لکه یو ښه غوښې ډوډۍ دی. نو لیوه ته څوک ځان نږدې کوي؟ لیوه خو ضرر رسوونکی ده، سړی خوري کله د هلاکت سبب شي. نو دا اولیاء محفوظ دي. تصوف و کتابو کې دا سته چې ولی سي درجې د کمال ته ورسېږي بیا دا محفوظ وي. محفوظ معنا ساتلی وي له هر آفت. او دویم فیضان الله جل جلاله دا پر کوي، الله د ده ټول طاقتونه په خپله قبضه کې واخلي. بیا که دی دا خپل طاقت صحیح مستعملوي که نه مستعملوي، د ده طاقتونه به صحیح مستعملیږي. بیخي پر صحیح استعمال د ده د طاقتو بیخي خبره د ده له واکه ووځي. حدیث کې راځي، مشکات شریف هم نقل کړی ده، نورو د حدیثو کتابو هم نقل کړی ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي حدیث قدسي ده. حدیث قدسي هغه ته ویل کېږي چې نبی علیه الصلاة والسلام له الله جل جلاله څخه نقل کوي چې الله جل جلاله داسې وایي. نو وایي الله جل جلاله وایي چې زما د بندګانو څخه ما ته د فرائضو ادا تر هر شي محبوبه ده. زما له بنده څخه ما ته د هغه فرائض چې ما د ده پر ذمه کم فروض ایښي دي، لکه لمونځ سو، روزه سوه، حج سو، زکات سو، د دغو ادا چې دی کوي دا ما ته تر هر څه محبوبه ده. او دغه بنده چې دا فرائض ادا کوي بیا له هغه وروسته نوافل هم کوي، نفلي لمونځ کوي یا نفلي روزه نیسي یا نفلي حج وکړي یا صدقات. وایي دا په دې نوافلو ما ته رانږدې کېږي، او دا ما ته رانږدې کېږي تر دی اندازې پورې، حتی اکون یده وبصره وسمعه ورجله. یعنی الله وایي زه د دغه سړي لاس وګرځم، زه د دې سړي سترګې سم، زه د دې سړي غوږونه سم، زه د دې سړي ژبه سم، زه د دې سړي پښې سم. څنګه یې پښې و غوږونه و ژبه سم؟ یعنی الله جل جلاله وایي د دغه سړي دغه اندامونه چې دا دی کار پکې دا ټول زه په قبضه کې واخلم. نو الله خو حکیم ذات، الله د حکمت پر مقتضا که ته په دغو خپلو اندامو ښه کار کوې که نه کوې، الله یې پر ښه کار مستعملوي، بیا دغسې درجې ته سړی ورسېږي. دا نو بیا اوس دی د کمال درجې ته ورسېدی، اوس به نو په تکمیل باندې بیا شروع. نو اهدنا الصراط والمستقیم، اهدي هدایت وکړه نامشته الصراط و د هغې لارې المستقیم چې برابره ده. موږ الله جل جلاله ته یو وارې وسیله د غوښتنې پیش کړه چې هغه عبادت و. موږ ول ایاک نعبدو، موږ تا لره عبادت کوو. کله چې موږ وسیله د غوښتنې پیش کړه بیا موږ مطالبې له الله جل جلاله وکړي. ایاک نستعین، موږ له تا معاونت غواړو. دلته اهل تفسیر لیکي چې د ایاک نستعین او د اهدنا الصراط والمستقیم تر مابین چې کوم ربط هغه دا ده. دلته په دغه اهدنا الصراط والمستقیم کې په علمي اصطلاح باندې استئناف بیاني راغلی دی. استئناف بیاني دغه ته ویل کېږي په علمي اصطلاح چې له مخه خبرې څخه د مخاطب په ذهن کې یو سوال پیدا شي، یا له مخې خبرې څخه عام طور یو سوال وفهمیږي، بیا دا دومره خبر د هغه سوال جواب شي، ده ته استئناف بیاني وایي. نو دلته د ایاک نستعین څخه فرض که یو سوال پیدا شو، الله جل جلاله له تا پوښتنه وکړه چې کیف نستعین وکړه، موږ څنګه ستا معاونت وکړو. د ایاک نستعین متعلق خو تا نه ده ویلی چې ته له موږ سره معاونت د پلاني شي وکړه د پلاني وکړه، هغه خو دې نه ده ویلی، هغه خو نه ده ذکر شوی. نو چې هغه نه ده ذکر طبعا دا سوال پیدا کېږي چې کیف نستعین وکړه، موږ څنګه معاونت ستا وکړو. تا د دغه سوال جواب وکړئ، تا والمعاونت هم دی وکړه اهدنا الصراط والمستقیم. اهدي ښوونه وکړه ناموږ ته الصراط المستقیم د سیده لارې. معاونت نو ستا له موږ سره دا ده چې موږ ته سیده لار راوښیې، چې موږ ته مقصد ته هم ورسېږو
او بې محنته هم ورسېږو، بې تکلیفه ورسېږو. سیده لار کې دوې ګټې دي، یوه ګټه دا ده چې تا و مقصد ته رسوي، او بله ګټه دا ده چې زر دې رسوي. دغه ته صراط مستقیم وایي. سیده لار د مقصد ته م ورسولې او ستړیا یې هم در کمه کړه. او په کږه لار کې یو خو محنت زیاتېږي، بل وخت ضایع کېږي، درېیم دا احتمال هم شته چې کله په کږو لارو کې سړی خطا شي، بیخي مقصد ته ونه رسېږي، پر بله خوا ولاړ شي. دا احتمال هم شته. نو لارې به الله ته د رسېدلو وي، خو موږ دا سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم. اهدي هدایت وکه، هدایت معنا ښوونه وکه، ښوونه وکه ناوه موږ ته. الصراط و د هغې لارې ښوونه وکه المستقیم چې سیده برابره تللې ده. دغه لار موږ ته راوښه. اوس که راسې معقولاتو ته، لکه اعمال صالحه بنیادي شی چې هغه عقیده ده او اخلاق فاضله دي، دا هم سیده و کاږه لري. د عقیدې په لحاظ بعضې عقیدې کږې دي. د الله جل جلاله په شان کې یوه عقیده د تعطیل د موږ مخکې بیان کړ، یوه عقیده د تشبیح ده، یوه عقیده د تفویض ده، درې عقیدې شوي. د تعطیل عقیده مې مخکې درته بیان کړې وه چې هغه فلاسفه یونان، د یونان حکیمان، د هغو یو طریقه ده چې دی یې بیانوي چې الله جل جلاله واحد من کل الوجوه ده، او واحد من کل الوجوه لا يصدر عنه الا الواحد. نو لهذا الله جل جلاله یو شی پیدا کولای شي، نور نشي پیدا کولی. یو شی نو اول ور عقل اول پیدا کوي، بیا نو د دې دا د درواغو سلسله ده، هغه دی و هغه دی. بیا چې دغه تغیرات په کائناتو کې راځي، دا تغیرات عقلي فعال کوي. نو الله جل جلاله چې کوم وخت عقل اول پیدا کړی دی، بیا یو کار نه ده کړی. دا اهل تعطیل دي. اهل تشبیه بیا دا دي، هغه بیا چې کوم آیاتونه راځي، تبارک الذی بیده الملک، مبارک ده هغه ذات چې په ید کې باچي ده. دوی وایي یده کیدنا، وایي دی لاس یې ده لکه دا زموږ. داسې د قدم په رابطه خبره راغلې د احادیثو کې، دام دوی ثابتوي، یا استوا پر عرش باندې د هغه هم دوی په یو مخصوص کیفیت ثابتوي. دا بیا اهل تشبیه بولي. دا هم غلطه لار ده. د تعطیل والا لار هم غلطه ده، د تشبیه والا هم. په مابین کې یوه لار ده چې هغه د اهل ایمان عقیده ده، هغه بیا اهل تفویض بولي. اهل تفویض بیا دا دي چې الله ته آیاتو څه ثابت کړي، هغه موږ ثابتوو. ید موږ الله ته ثابتوو، مګر چې څنګه ید د الله په علم کې الله ته ثابت ده، له الله سره مناسب دا هغه ډول تشبیه موږ له چا سره نه کوو. ولې خو قرآن کریم کې وایي لیس کمثله شیء، د الله مثل شی نسته، الله مماثل نه لري. او تعطیل هم نه ده ثابت، لکه ته چې هغه دغه کوې د فلاسفه و مسلک، لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. الله هر وخت لیدونکی ده، اورېدونکی ده. خالق کل شیء یحیی و یمیت، احیا و اماتت کوي، تخلیق کوي، الله معطل نه ده. دا د تفویض عقیده ده. دا په مابین کې ده، دا صراط مستقیم ده. تعطیل یوه خواته لار کږه تللې ده، دا تشبیه بلې خواته تللې ده، تفویض یې په مابین کې تللی ده. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ستا د الوهیت په رابطه ته موږ ته هغه لار وښیه چې هغه حقیقت وي، چې هغه لار د تفویض ده. یهودیت و نصرانیت، یهودیت په کمال تفرید کې ده، نصرانیت په کمال افراد کې ده. د انبیاء و د نبوت په شان کې یهود عیسی علیه السلام په شان کې بیخي ګستاخې بدې خبرې کوي. دا خو پرېږده چې هغه نبوت نه مني، غلطې خبرې کوي. دا تفرید د ډېر یې د عیسی علیه السلام شان کم کړی ده، د نبي علیه السلام شان هم کم کړی ده، د سلیمان علیه السلام شان یې کم کړی ده. سلیمان علیه السلام ته ساحر وایي، نبي علیه السلام ته ساحر وایي، عیسی علیه السلام ته تر دغه هم غلطې خبرې کوي. او نسواراو بیا ډېر افراط کړی د زیادت. عیسی علیه السلام بیخي له الله جل جلاله سره په الوهیت کې شریک کړی ده. دا هم ډېر افراط.
موږ نه داسې تفرید کوو لکه د یهودو، نه داسې افراط کوو لکه د نسوارو. د عیسی علیه السلام په شان کې موږ دا وایو، موږ وایو عبدالله ورسوله، د الله بنده ده خو د الله رسول. دا د مابین لار ده. اهدنا الصراط والمستقیم، اهدي هدایت وکنه موږ ته الصراط والمستقیم د سیده لار، داسې سیده لار چې نه انبیا په داسې کښته درجه کې وپېژنو لکه یهود چې یې پېژني، پر چا یې د ساحر نوم ایښی ده، پر چا یې د کاهن نوم ایښی ده، پر چا یې د بل نوم ایښی ده. او نه داسې افراط وکړو په شان د نبوت کې لکه نسواراو چې کړی ده. اهدي هدایت وکنه موږ ته صراط المستقیم، د برابرې لارې په شان د خود نبی علیه الصلاة والسلام کې برابره لار راوښیه. د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې برابره لار دا ده چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله، زه شاهدي وایم چې محمد د الله بنده ده. لکه زه چې بنده یم ته بنده یې، په بندگی کې خو د محمد علیه الصلاة والسلام هم بندگی ثابته ده، لیکن په عین بندگی کې الله جل جلاله مقام د رسالت ورسپارلی د رسول کې. داسې دا لار ده چې یو مخ یا داسې کې لکه مشرکینو چې نبی علیه الصلاة والسلام ساحر بالو یا کاهن بالو، دا تفرید ته ډېر نقصان ده. یا یې داسې کې لکه نسواراو چې عیسی علیه السلام بالو، د نبی علیه السلام په شان کې دغسې زیادت وکړي، دا هم غلطه عقیده ده. اهدي هدایت وکنه موږ ته په شان د نبی علیه السلام کې صراط دغې لارې المستقیم چې سیده وي، چې نه تفرید ته کږه وي نه افراط ته کږه وي. په دې مسلمانانو کې یوه ډله ده چې هغه بریلویان چې ورته وایي، هغه هم د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې دغسې افراط کړی ده لکه نسواراو چې د عیسی علیه السلام په شان کې کړی ده. بریلویان وایي نبی علیه الصلاة والسلام عالم بالغیب ده، د الله جل جلاله صفت یې ورته ثابت کړی ده. نبی علیه الصلاة والسلام حاضر و ناظر ده، هر ځای حاضر ده، اوس دلې سته ما او تا ویني، د الله جل جلاله صفت یې ورته ثابت کړی ده. دا د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې افراط له دې واجب وسی. نبی علیه الصلاة والسلام خو وویل چې هغه پخواني کتابو والا هر څه وکړي په تاسې کې به هغه ډول نقشې راسي. نو دا د نسواراو طریقه چې ده دا بریلویانو پر ذمه واخیسته چې نبی علیه الصلاة والسلام له الله سره په اولویت کې شریک کړي، علم غیب ورته ثابت کړي. موږ نبی علیه الصلاة والسلام ته علم غیب نه ثابتو، موږ وایو علم غیب خاصه د الله ده. البته پر ډیرو معجزاتو باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله په وحی علم ورکړی ده، مګر پر ټولو یې نه ده ورکړی. دوی وایي پر ټولو یې ورکړی ده. موږ دا خبره نه کوو. یا بعضې متشددین چې ډیر سخت تشدد والا یي، هغه بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې د تفرید خبرې کوي، هغه مناسب نه دي. موږ وایي اهدي هدایت وکنه موږ ته الصراط د لار المستقیم چې سیده لار وي. سیده لار دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې نه دونه تفرید وکړو لکه اهل تشدد چې یې کوي، او نه دونه افراط وکړو لکه دا بریلویان چې یې کوي. سیده لار چې د الله بنده د پیغمبر ده، علم یې پر مغیباتو پر بیخي ډېرو سته، مګر پر ټولو نه ده، ځکه پر ټولو د الله خاصه ده. نو د اهدنا الصراط والمستقیم د عقیدې په لحاظ د قیامت پر رابطه باندې هم داسې خبرې سته، نورو مسائلو پر رابطه باندې هم داسې خبرې سته، خو چونکې مهمه مسله د الوهیت و او مسله د رسالت و، نو هغه کې کوشش پکار ده چې سړی نه له افراطه کار واخلي نه له تفریطه، سیده ولاړ شي. او دویمه مسله په اهدنا الصراط المستقیم کې مسله د اعمالو ده. اعمالو کې هم افراط و تفریط راځي. افراط یې دا ده، نبی علیه الصلاة والسلام خپل کور ته راغی، د حضرت عایشې رضی الله عنها سره زموږ ستاسې له مور سره یوه بله ښځه ناسته وه، له کلي راغلې وه. نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې دا ښځه څوک ده؟ عایشې رضی الله عنها ویل دا پلانۍ ده.
بیا یې د دې د روزو د دې د لمنځو د دغو بیان وکړئ چې دا داسې ښځه د ټول وخت روزی او ټوله شپه لمونځ کوي. نبی علیه الصلاة وسلام المه ان الله لا یمل ولكن انتم تملون. دا کار ولمه کوه. ګوره نو ټول وخت روزه خو ښه کار دی، تمام شپه لمونځ کول خو په یوه معنا ښه کار دی چې تمام شپه ښځه لمونځ کوي یا تمام شپه سړی لمونځ کوي. لیکن د انسان برداشت کم ده. انسان نور انساني تقاضاوې لري، ضروریات لري، نو بیا هغه څنګه کوي؟ نو لهذا نبی علیه الصلاة والسلام سخت رد پر وکړي چې ما دا کار مه کوه. دا ولې؟ الله جل جلاله له ثوابه نه ستړی کېږي چې ته والا به وایې یا رب الله دا لمنځونه مه کوله، موږ سره ثواب نشته د کولو. له هغه نه ستړی کېږي، مګر ته اخر ستړي کېږي، اخر بیا دا پر ځای لمونځ لا نه کوو. لمونځ دې هم کوي، خوب دې هم کوي، روزې دې هم نیسي، بې روزې دې هم بعضې ورځې تېروي. دا یوه مسله ده چې پر افراط باندې نبي علیه الصلاة وسلام رد کړی ده. دا افراط. سلمان فارسی رضی الله عنه یو صحابي ده، ابو درداء رضی الله عنه بل صحابي ده. دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه اولین ملګري دي، کبار د صحابه و. نبی علیه الصلاة والسلام به دا صحابه داسې کول چې بیاباني یو صحابي به راغی یا به د علاقې و خو کور و ځای به نه درلودی، هغه چې د هلته به کور و هغه ته به یې ورور کوي چې ستا و د ده په مابین کې مواقات یعنې ورورګلوي ده. انو به بیا دی د ورونو ګزاره سره کوله، دغه ضروریات چې سړی په خپله نسای ادا کولی د دغه ورور دپاره به د دا بل ورور په کور کې ادا کېدو، د هغه خدمت به کوو. نو د سلمان فارسی رضی الله عنه او د ابو درداء رضی الله عنه تر مابین نبی علیه السلام مواخات کړی ورورګلوي. چونکې سلمان فارسی رضی الله عنه خو په مدینه منوره کې، مګر د یهودي مریی و، بیا چې آزاد شو خپل کور یې نه درلودی، نو نبی علیه الصلاة والسلام له ابو درداء رضی الله عنه ته به سره ورونه یاست. نو یو وخت سلمان فارسی رضی الله عنه خو به ډېر وخت د نبی علیه الصلاة والسلام په صحبت کې تېراوه. یو وخت راغی د ابو درداء رضی الله عنه کره چې د هغه پوښتنې ته راغی، چې راغی ابو درداء رضی الله عنه کور نه و، هغه د ابو درداء رضی الله عنه بیبي چې وه ام الدرداء رضی الله عنها. دا یې ولیده د دې د خیرن کالي و، دی سره سپېره میره وه، دی سره خوارکۍ وه. بس د ده طبیعت په خراب شي چې دا ولې دی د زیاتي ورته چې ولې داسې پریشاني کې. دی ورته وویل چې په پریشاني کې خو نه یم، لیکن دا حال چې مې دا په دې وجه ده. ښځه چې ځان برابروي نو دا د دې د خاوند حق ده، د خاوند دپاره به دا ځان برابروي. خو هغه ستا ورور زما خاوند چې ده هغه له دنیا سره هېڅ رابطه هم نه لري. د ورځې روزه ماښام چې څه ګوله موله پیدا کړي هغه ډوډۍ وخوري، زیاتي پر لمانځه ودرېږي، ولاړې ته ساري بیا روزه. انو زما نور د دې ضرورت نشته چې زه اوس یا ښایسته کالي اغوندم، نو څه کوم؟ پردو خلکو ته خو زه ځان نه ښایسته کوم. انو خیر دا خبره خو ښځې ورته وکړي. ساعت اوس ابو درداء رضی الله عنه راغی، نو هغه چې راغی ډېر خوشحاله شو. بس ده ته هغه چې هغه د میلمانه دپاره څونه امکانات له ابو درداء رضی الله عنه سره وه هغه یې برابر کړو. خود مونځ به د ماخستن کړی، هر ځای چې یې کړی رالو ډوډۍ موډه یې وخوړه. زیاتې ابو درداء رضی الله عنه ده ته ښه برابر ځای ور واچاوه، بستره چې ته به دلته پرېوځې. هغه ول ته څه کوې؟ ول زه لمونځ کوم. ده ول یا لمونځ به نه کوې، پرېوځه ورشه بستره راوړه، ته به هم پرېوځې. هغه ول زما دی لمونځ. ول یا ولکه دا یارې خو چې یې ډوډۍ ورته راوړه، ول زما روزه ده. هغه ول ویې خوره، چې ته نه وخورې زه نه، ډوډۍ یې په وخوړه. ماښام یې بیا دغه چم وکړئ چې زه لمونځ کوم. ده ول یا بستره به راوړې، دلته به بېدېږي. هغه بستره راوړه، دلته نو څون انډیوالي وه، نو پرېوتی سره وښورېدی، یو ساعت وروسته بیا راپورته. هغه ول څه کوې؟ ول لمونځ کوم. ول یا بېدېږم، لمونځ به نه کوې. د شپې 2 حصې تېرې شوې، 3مه حصه پاته شوه. سلمان فارسي رضی الله عنه هم راپورته سه، عیدت یې مولوسر نو راپورته سه. قرار به ته اودس وکړې، زه به هم وکړم، صلات تهجد به وکړو چې موږ له هغه فارغېږو. نو سهار ده دا شپه یې تېره کړه. سهار د نبي علیه الصلاة والسلام په مجلس کې حاضر شو. ابو درداء کیسه ورته وکړه چې ده خو له ما سره شپه وکړه، دی چم یې وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل صدق سلمان، رښتیا یې درته ویلي دي. فإن لنفسك عليك حق
ولزوجک علیک حق ولضیفک علیک حق. دا خو د خپل ځان حکم پر تاسو تابعدېږه، یو ورځ ډوډۍ خوره. د میلمانه حق د میلمانه ته د کاسه ایښي، د هغه لولو ګولي کوي، دا خو میلمه پریشانه کېږي. او دا ښځه دا بیبي خو هم حق لري. نو سلمان رښتیا درته ویل. سلمان صراط مستقیم ور وښوی، هغه د افراط په خوا کې و. داسې نور واقعات هم شته. نو د تفریط مسله خو نو خپله معلومه ده. هغه خلک چې هغه بیخي فرضي لمونځ نه کوي، چې لمر راوخیږي بیا راکښېني مخ پرې مینځي، نو دا خو بیا غلط کار ده. نو نه ډېر افراط په طاعاتو کې نه تفریط. لمونځ کوه، روزه نسه، کله کله نفلي روزې نسه، هر وخت یې مه نسه. د شپې بیدېږه، کور کې مجلس کوه. نبي علیه السلام چې مخصن مسجد ته راغی، له هرې بیبي کره چې بوالته به بیا څه مجلس هم کاوه. ډېر مجالس یې احادیثو نقل کړي دي. او بیا بیدېږه، بیا د شپې راپورته کېږه، لمونځ هم کوه. دا صراط مستقیم ده. اهدنا الصراط والمستقیم. یا الله ته موږ ته هدایت وکړې د سمې لارې چې سیده وي، نه افراط زیادت ته مایله وي، نه تفریط یعنې کمبود. درېیمه مسله په اهدنا الصراط والمستقیم کې مسله د تصوف ده. اوله مسله د عقایدو په لحاظ بیان شوه. دویمه مسله د فقاهت یا د دې په اعتبار بیان شوه. درېیمه مسله د تصوف مسله ده. تصوف خو بیا دوه درې شاخه لري. د تصوف یو اړخ د اخلاقو اړخ ده، یو اړخ یې دا د وظایفو اړخ ده، یو اړخ یې بیا دا د کشف اړخ ده. نو دا درې اړخه لري. دلته د اخلاقو په رابطه څه خبره ده. اهدي هدایت وکمنا مشت الصراط المستقیم د عدل د لارې. صراط مستقیم عدل. عدل بیا څه قسمونه لري. لکه مثلا هر خلق د انسان چې راواخي، هر خوی هغه د افراط درجه هم لري، د تفریط درجه هم لري، د مابین درجه هم لري. یو په هغو کې مسله د شجاعت د جبون د طهور ده. درې خصلت په انسان کې راځي. کله انسان د طهور په درجه کې وي، دا افراط ډیر. کله انسان د جبون په درجه کې وي، دا تفریط ډیر. کله انسان د شجاعت په درجه کې وي، دا اعتدال ده، دا صحیح لار ده. طهور دغه ته وایي چې د سړي خوا زر شنه کېږي. فلانی خشک ده، خشک نو دی خشکي چې هره ورځ یې پزه سره بس نن د دې سره جنګ کړی، نن د دې سره. دا هم د انسانیت تقاضا نه ده. ډېره خشکه خو هم نه ده په کار. معمولي پښه دې ځینې وشنه ته بس دی در ولاړ سئ، ذاتي بیا تر سر لوېدن سئ، بیا آسو بیا داسو. څه پېښه د کاکا خو په غلطي مې پښه ځینې وشنه، ویا که ستن دې زه په لغته ووایم. دا غلط کار ده، دا سم شی نه ده. یو بیا جبون ده، سړی سخت بې زړی. ماښام چې توره شپه سي سپمږی نه یي، دی له کوره نه سي وتی. په دا مابین کې یو لار د شجاعت. شجاعت بیا داسې خصلت ده چې غصه کنټرولولی شئ. که د چا بر نه که پښه درڅخه وشنه ته، هغه وایي کاکا معاف که چې و غریبه نو زما استاد څه دي، خو دغه یې د پښه راڅخه وشنه ته. بلکل غصه کنټرولولی شئ چې بې ځایه غصه ورسي پوه سي چې دا غصه بې ځایه ده، څه یې که یې ګټه په دې کې نشته. تر دې عفو ښه ده. او چې دغه سیسي چې د ده پر مال یا د ده پر عزت یا د ده پر دین یا د ده پر ناموس باندې تجاوز کېږي، بیا دی دفاع ته تیار دی، بیا تر سر تیر ته که خوږېدی که مړ کېدی دفاع کوي. دغه ته شجاعت وایي. دا شجاعت نو اوس په ډېرو خلکو کې د شجاعت ماده خو شته، خو د چا دا لږ افراط ته مایله وي طهور ته، د چا دا لږ د تفریط ته مایله وي جبون ته. په نورو امتو کې خو دا تمایل بیخي و. نبی علیه الصلاة والسلام عین دغه مصداقات په ظهور کې وشو، په عمل کې وشو. نبی علیه الصلاة والسلام وایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. وایي زه الله جل جلاله د دغه دپاره رالیږلی یم چې دغه نیک نیک اخلاق و اعتدال خلکو ته ور وښیم. نورو انبیاو هم بیان کړي دي، مګر لږ تمایل به پکښې و، یا یوې خوا ته یا بلې ته. زه یې وایي چې دا اعتدال ورښیم چې شجاعت دغه ته ویل کېږي
چې څوک پر تا تادا وکړي ته دفاع کولی شئ او چې د یو چا په غلطي تا ته ضرر ورسېدی بیا پر غضب قادر یې هغه کنټرول کړي عفو ورته وکړي دغه ته شجاعت ویل کېږي. اهدي هدایت وکنه موږ ته اسورات و د لارې المستقیم چې سیده برابر وي شجاعت چې نه جوبون ته مایل سو نه تور دي کې څه تفصیل نورم ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.